سوات کې یوه بله پیغله سندرغاړې ثنا خپل ورور وژلی. سلام او مینه مې قبوله کړئ دوستانو. د ویډیو له مخه زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د سوات د پولیسو له مخې د 18 کلنې سندرغاړې ثنا ورور قاسم په هغې د خپل کور دننه د چړو ګزارونه کړي چې له امله یې هغه وړومبی سخته ژوبله شوې او بیا په هسپتال کې مړه شوې ده. پولیس وایي د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا په سوات سیمه کې د هنرمندانو په چم بڼ کې یوه بله پیغله سندرغاړې ثنا خپل ورور په چړو وهلې. د ثنا ورور د هغې له وژنې وروسته تښتېدلی او پولیس وایي د نیولو لپاره یې هڅې او کوششونه روان دي. د پولیسو وینا ده چې ثنا ورته په ژوبل حالت کې ویلي چې هغه په سکار پسې د جمعې په ورځ له کوره بهر وتلې وه او چې کله کور ته راستنه شوه نو دغلته د هغې ورور قاسم په هغې د چړو ګزارونه وکړل. پولیس دا هم وایي چې د ثنا مور د پنجاب په فیصل آباد کې واده شوې وه خو 10 کاله وروسته له خپل میړه جدا شوې او بیرته سوات ته راغلې وه چې ثنا هم ورسره سوات کې اوسېده. خو د ثنا ورور قاسم په فیصل آباد کې د خپل پلار په کور کې اوسېدلو. پولیس زیاتوي چې قاسم به کله کله د خپلې مور د لیدلو لپاره سوات ته راتللو خو دا وار چې راغلو نو ثنا یې ووژله او وتښتېدو. ځینې ناتایید شوي سرچینې وایي چې د ثنا او د ورور ترمنځ یې د پیسو لانجه وه او هم د دې لانجې په اساس ثنا خپل ورور وژلی ده. سوات او د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو برخو کې په دې وروستیو کې د ښځینه او هنرمندانو د وژنې پیښې ډېرې شوي دي او د روان کال فروری په میاشت کې په مردان کې د پښتو ډرامو هنرمنده لبنه چې په ګلالۍ مشهوره وه هم ووژل شوه او مړی د مردان په چوره سیمه کې د ګنو له یو پټي څخه ترلاسه شوی و. د سوات د موسیقارانو د چم غزاله جاوید چې په کم عمر کې د خپلو سندرو او رقص له وجې مشهوره شوې وه په 2012 کال د جون په میاشت کې د خپل پلار سره ووژل شوه. ډېره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. له نورو معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره درسره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. دا ویډیو لایک کړئ. ډېره مننه.